آخرت طرف ته متوجه کیږي په نیکي اعمالو کې کوشش کوي هلته به کې یو عامل د دغه ذکر کوي چې مرګ سړی ډېر یادوي چې مرګ په یاد وي بیا به د آخرت لپاره بخاري شریف کې نن مانه هلته پاتې شو حضرت سفیان ثوري د ده په باب کې شاګرد یوې قبیصه چې ده په مجلس کې به زه کېناستم ما ته به آخرت را په یادېدو ولې ده به ډېر یادوه د ده یو شاګرد یوسف یې چې یوه ورځ د لماخستان نه بعد لمونځ شوی ده لکه سړی د ضرورت لپاره ځي بیا اودس تازه کوي نو حضرت سفیان ثوري راته ویلې ما ته د اوداسه څه اوبه راوړه وایي لوټه مې ورته راوړه ده دا لوټه په یو لاس کې ونیوه دا بل لاس یې په سینه کېښی زه ذاتي لاړم خپله کمرې ته ویده شوم سهار سپېدې چاودلې دي چې زه راجګ شوم چې دی په یغه ځای ولاړ د هغسې یوه لوټه په لاس کې یو لاس یې په سینه نیولی وایي ما ورته ویلې خو سپېدې چاودلې دي وایي ده ویله زه د هغه وخت نه تر اوسه د آخرت په سوچ کې وم دومره د آخرت ډار د هغو علماو سره د لماخستان نه ولاړ تر سهاره اوس دا آخرت چې څوک یادوي مرګ چې یادوي نو د هغه دپاره د بندوبست بیا کوشش کوي چې مرګ بیخي ویر وي آخرت یې بیخي ویر هغه به څنګه په نیک عملي کې کوشش وکړي نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې اکثرو ذکر حازم اللذات ډېر کوئ یادونه د هغه څه چې ختموونکي د خوندو دي خوندو موږ په عیش پرستۍ کې چې د عام انسانان مبتلا یو آخرت رانه ویر ده په دنیا خوندونه اخلو خوندونه دا چې سړي نه خوند ویری چې یو سړي ته دلته پانسۍ راوزړوي او د ده دپاره حکم یې چې 5 منټه بعد پانسۍ کیږي په دغه وخت کې ده ته ښه کبابونه ښه پولاوونه ښه خوراکونه راوړي دی به په د خوراک خوند واخلي د خوراک طرف ته به متوجه شي که مرګ داسې څوک یاد کړي لکه وروسته بیا حدیث را روان ده که داسې څوک یاد کړي اب بیا ټول عمر د دنیا د خوندونه خوند وانخلي خو داسې مې زړه ته لوېدلی نه ده نبي علیه السلام یې هغه څه چې د خوندونه د سړي نه ویروي دا ډېر یادوئ نو په عیاشي کې به ذاتي نه مبتلا کېږئ نن مسلمانان کفار حال یو طرف ته پرېږدو دا ټول مسلمانان تقریبا 90% د دنیا په ډیروالي لګیا دي د دنیا د ډیروالي د وجې نه